بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، د رمضان المبارک د رحمت او برکت نه ډکې ورځې را روانې دي. نیکبخته او ایمانداره سړی به په دې ورځو کې روژه نیسي او د دې ورځو په شپو کې به تراویح کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، چې ایماندارو په تاسو باندې روزه فرض کړه سوې ده، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض کړه سوې ده مخکې ستاسو نه په نورو خلکو باندې. محترمینو، د دې نه معلومیږي چې روژه دا یو قدیم عبادت دی، یعنی یو مخکینی عبادت دی. دا یو په دې امت باندې نه ده فرض کړه سوې، بلکې مخکې چې کوم امتونه تیر سوي دي په هغو باندې هم روژه فرض کړه سوې ده. دا خبر ده چې د هغو د روژو ورځې او احکام زموږ د روژو نه مختلف دي. محترمینو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 میاشتې په دې نورو میاشتو باندې فضیلت لري. یو د رجب میاشت، یو د شعبان میاشت، او بل د رمضان میاشت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رجب میاشت دا زما د امت میاشت ده. د دې میاشتې فضیلت په نورو میاشتو باندې داسې دی لکه څنګه چې زما د امت فضیلت په نورو امتونو باندې دی. او د شعبان میاشت چې کومه ده دا زما میاشت ده. د دې میاشتې فضیلت په نورو میاشتو باندې داسې دی لکه څنګه چې زما فضیلت په نورو پیغمبرانو باندې دی. او د رمضان میاشت دا د الله جل جلاله میاشت ده. د دې فضیلت په نورو میاشتو باندې داسې دی لکه څنګه چې د الله جل جلاله فضیلت په خپل مخلوق باندې دی. نو محترمینو، د دې نه اندازه لګیږي چې د رمضان د میاشتې څومره فضیلت دی. د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا دخل شهر رمضان، کله چې داخل سي میاشت رمضان، فتحت ابواب الجنه، نو خلاص سي دروازې د جنت، وغلقت ابواب النار، او بند سي دروازې د جهنم، وصفدت الشياطين، او سرکش شیطان وتړل سي. الله جل جلاله و جبرائیل امین ته امر وکړي چې لاړ شي ځمکې ته، سرکش شیطان وتړه چې هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امت روژې خرابې نه کړي. ځکه په دې میاشت کې د نور میاشتو په نسبت ګناهونه کم کیږي او نیک عملونه زیات کیږي. محترمینو، په روژې نیولو کې حکمت څه دی؟ د روژې د نیولو مقصد څه دی؟ آیا الله جل جلاله خپل بندگانو ته سزا ورکوي؟ آیا الله جل جلاله د دوی په لوږې او تندې باندې خوشحالیږي؟ یا آیا الله جل جلاله د دوی د غذا چې کومه ده د دې ذخیره جوړول غواړي؟ کله چې دا درې واړه خبرې غلطې دي، نو بیا د روژې په نیولو کې مقصد او حکمت څه دی؟ د دې جواب هم قرآن کریم موږ ته راکړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي: لعلکم تتقون، لپاره د دې چې تاسو پرهیزګاران سئ، په تاسو کې تقوا پیدا سي. محترمینو، په روژې سره په انسان کې تقوا پیدا کیږي. محترمینو، په رمضان المبارک کې د نیک عملونو خاص اهتمام کوئ. 5 خصوصي عملونه داسې دي چې سلمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وروښول. یو دا چې ذکر د لا اله الا الله محمد رسول الله، د دې کلمې ذکر ډیر کوي. ځکه حدیث شریف کې راځي چې افضل الذکر لا اله الا الله، افضل ذکر د لا اله الا الله دی. دویم، استغفار ډیر وایس محترمینو په دې میاشت کې، ځکه په دې میاشت کې ګناهونه چې کوم دي د الله تبارک وتعالى بخشي. او دریم چې کوم دی د جنت طلب کوي. او څلورم چې کوم دی د جهنم نه پناه غواړي. او پنځم د شرعي حاجتونو سوال کوي د الله جل جلاله نه. حدیث شریف کې راځي چې الله جل جلاله د رمضان په میاشت کې هر شپه باندې 3 ځله دا आवाज کوي: آیا څوک سوال کوونکی شته چې مانه سوال وکړي او زه سوال قبول کړم؟ آیا څوک د مغفرت طلبګار شته چې مانه مغفرت وغواړي او زه ورته مغفرت وکړم؟